دوستانو دا هغه دم والا مولا دی چې په کم دم به ده چاړاګان پاټاګان سمول. اوس دی را لګېدلی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت مبارک یې کټ کړو. ما دې خلکو ته ډېرې چغې وویلې چې مه کوئ دا دروغ دي، خو دې خلکو د لاټین خبره نه منله. ده به د قرآن پاک یو آیات لوستو او په هغې به یې کاڼو ړانده او چاړاګان دا به سمېدل. دی خو یا ماته څه جادوګر ښکارېدو یا څه بله کیسه وه، خو ده دا ږیره مبارکه ولې کټ کړه د دې اصل وجه زه تاسو ته وړاندې کوم. بس د ده دا غرض و چې زه پاکستان ته لاړ شم او هلته چانس و په جینکو په وړو ماشومانو هلکانو باندې لاس ووهم. بس دغه د ده مقصد و. دوستانو تاسو ووایئ چې یو جادوګر یو بېکاره انسان راته او خلک پسې ټول ورمخکې شوي وو او د هغه سپورټ یې کوو چې دا رښتینی دی. هسې توتي ګله یو خبره به وکړم، که دجال راغلو نو دا خلک به څه کوي؟ ټول به ورپسې روان وي. الله پاک ټول مسلمانان د دجال فتنې نه وساتي. وروڼو اوس دا حال دی نو چې بیا به لا څه کېږي.